درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې دی د ځنګلونو د ګټې وروستۍ برخه ده. فعالیتونه او هغه لغتونه چې تاسو نه ورباندې پوهیږئ ما له ځان سره نوټ کړي او تاسو به یې په خپلو کتابچو کې هم لیکلي وي. هغه به څنګه کوو په ګډه معنا کوو او همدغسې به څنګه کوو مخ ته ځو. سمه ده. ښه درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه درس ووایم فعالیتونو باندې شروع وکړو او فعالیتونه حلوو نو لومړی به تاسو راته وایئ چې تیر درس مو لیکلی دی؟ آفرین ډېر ښه. هغه لغتونه چې تاسو نه ورباندې پوهېدئ لاندې مو د تختې د خپلو کتابو کې پنسل باندې داسې یوه کرښه کش کړې ده چې کوم لغت باندې نه پوهېدئ. آفرین ډېر ښه زده کوونکو موږ تاسو د ځنګلونو د ګټو په درس وویلې او د په ارزښت باندې ډېرې خبرې مو وکړې. اوس تاسو راته وایئ هغه سیمې چې موږ تاسو ډېر ځنګلونه پکې درلوده. ګورئ موږ تاسو اکثریت سیمې ځنګلونه لري خو ډېرې سیمې چې لري هغه کوم ځای دی؟ آفرین راته ووایئ. آفرین پکتیا، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات، بادغیس او سمنګان سیمې دي. صحیح دی. دا موږ تاسو ټولې ولوستلې ومو ویل چې په دې سیمو کې ډېر ځنګلونه دي. په ځینو سیمو کې د پستې ونې او په اکثریت سیمو کې چې د میوه لرونکي ونې هم شته دي خو مګم ډېرو سیمو کې بې میوې ونې چې دي هغه هم خپل ارزښت لري چې موږ تاسو باید د ځنګلونو څخه صحیح استفاده وکړو، صحیح ګټه ترې پورته کړو. سمه ده. ډېر ښه زده کوونکو اوس راځم نو د کتاب فعالیتونو ته. صحیح دی. 28 مخ دی تاسو ورته وګورئ. دلته کې راغلي اول فعالیتونه چې دي زده کوونکي د متن په لوړ اواز ولولي. بیا دې له هر ګروپ څخه یو تن د ټولګي مخې ته د ځنګلونو د ګټو په اړه معلومات ورکړي. دا خو تاسو مربوط کیږي چې تاسو به هر یو دغه درس ښه صحیح په وار ورسره ولوستلو وروسته له هغې څخه به تاسو د ځنګلونو د ارزښت په اړه باندې خبرې وکړئ. صحیح ده چې ځنګلونو کوم ارزښت لري، کومې ګټې لري ځنګلونه. سمه ده. ډېر ښه. له دې څخه وروسته دلته لغتونه راغلي دي. دا لغتونه به له خیر سره معنا کوو. دلته معنا شوي دي خو مګر جملې به هم ورته جوړوو. سمه ده. زه به دغه لږ پورته کاش کړم دلته. صحیح ده. دا به کرا لرې کړم. دا ځای به خوښ شي. چی ته به خوښ شي؟ آفرین جملو ته چې موږ تاسو باید څنګه دي جملې پکې جوړوو. سمه ده. ډېر ښه. دا ورکه زه ایسته کوم. د ځنګلونو عکسونه تاسو ولیدل. په دې اړه باندې به انشاءالله نور پوه شوي وئ چې ځنګلونه څه رقم دي، څه رقم چتراش لري. مثال په کومو ځایونو کې موږ تاسو د هغو استفاده کولی شو. صحیح ده. کتاب کې راغلي فعالیتونه چې دي هغه به زه درته معنا کوم او بیا به یوه جمله هم څنګه دي ورته جوړوو. سمه ده. ډېر ښه. ګورئ دلته لومړی لغت راغلی دی سمسورتیا. ګورئ کتاب ګورئ سمسورتیا. چې دی سمسورتیا ده. صحیح دی. بل لغت راغلی دی چاپیریال. چاپیریال. بل لغت چی دی؟ خورا. ګورئ خورا. بل چی دی؟ آفرین پراخوالی. ګورئ دا لغتونه وو. ځینې لغتونه نور هم ما درته رایستلي دي. دا بیا پاک کړه خراب یې ولیکو. ګورئ سمسورتیا څه معنا؟ تازګي. تازګي یا شینوالی. صحیح دی. چاپیریال څه معنا؟ شاوخوا. آفرین هغه څه شاوخوا هغه څه چې موږ تاسو چېرته اوسېږو د موږ تاسو دغه شاوخوا کوم څه چې موجود دي ټول چاپیریال وایي. سمه ده. آفرین. له دې څخه وروسته خورا یعنې ډېر. ګوره ډېر خورا ډېر ښه خورا ښه ډېر. صحیح دی. بل پراخوالی یا ارتوالی یا هم ډېروالی. ارتوالی. ګورئ ارتوالی. صحیح دی. ګورئ ښه. اوس به دلته یوه جمله جوړوو. سمه ده. ګورئ زه جمله ورته جوړوم. سمسورتیا شاوخوا ډېر ارتوالی. دا لغتونه چې ودي چې کوم لغتونه معناګانې دي د سمسورتیا، چاپیریالو، خورا او پراخوالي. صحیح ده. ګورئ زه جوړوم تازګي سمسورتیا. موږ باید د خپل هېواد
سمسورتیا ته پاملرنه وکړو. موږ تاسو باید د خپل هیواد سمسورتیا ته پاملرنه وکړو. سمه ده؟ آفرین. بل شاوخوا زموږ ګورئ ډېر ساده جملې جوړم درته. زموږ په شاوخوا کې ډېر شیان موجود دي. ډېر شیان موجود دي. موجود دي یا شته. زموږ تاسو په شاوخوا وګورئ څومره ډېر شیان دي. صحیح دی؟ بل خورا ډېر ښه. ګورئ لیکم چې ځنګلونه ګورئ ځنګلونه خورا ښه شتمني ده. خورا چې دی ښه شتمني ده. ځنګلونه خورا ښه شتمني ده. صحیح شو؟ بل چې د ارتوالی موږ تاسو باید خپله شتمني پراخه کړو. یا موږ تاسو باید خپل شتمنۍ ته پراخوالی ورکړو، ارتوالی ورکړو. پوه شوئ؟ ګورئ سمسورتیا تازګي. موږ باید د خپل هیواد سمسورتیا ته ډېره پاملرنه وکړو. زموږ تاسو هیواد ډېر سمسور هیواد دی. صحیح دی؟ موږ تاسو باید هر څه ته سمسورتیا ورکړو. صحیح دی؟ تر څو موږ تاسو د روغتیا په اړه باندې ډاډ ترلاسه کړو. موږ تاسو سیمې باید پاکې وي، سمسورې وي. بل چاپېریال شاوخوا زموږ په شاوخوا کې ډېر شیان شته. بل خورا ځنګلونه، خورا معنی چې ډېر دی، ځنګلونه خورا ښه شتمني ده، ډېره ښه شتمني ده. له هغې څخه وروسته پراخوالی ارتوالی. موږ تاسو باید خپله شتمني پراخه کړو، یا موږ تاسو خپلو ځنګلونو ته باید پراخوالی ورکړو، نور هم ډېر کړو. د دې په ځای چې هغه له منځه یوسو خو ډېر یې کړو باید. صحیح ده؟ آفرین. بل لغت چې دی دا به پاکم. د دې څخه وروسته بل لغت لیکم درته. ځینې لغتونه چې ما نور راوړي دي کتاب کې. صحیح ده؟ هغه به ولیکم. دلته پاتې دی شتمني پانګه. شتمني شته وایي پانګې ته وایي. پانګه یا هم سرمایه هم ورته ویلی شو، دارایي هم ورته ویلی شو، پانګه. صحیح دی؟ ځینې لغتونه چې مثال ما تاسو ته راوړي دي په هغه به ووایو. مثال ژبې. صحیح دی؟ ژوندي شیان، ژوندي حیوانات. دنده، وظیفه چې ډېر نشي درته. دنده، وظیفه. ژوندي موجودات. ګورئ پانګه، شتمني، ځنګلونه. ګورئ ځنګلونه زموږ یوه ملي شتمني ده. یوه ملي شتمني ده. شته. ګورئ شتمني ده. صحیح دی؟ ځنګلونه زموږ تاسو ملي شتمني ده. ژوندي موجودات. موږ ډېر بحري ژوي
پیژنو. ګورئ پیژنو. صحیح شو. آخري دنده وظیفه زموږ دنده دا ده چې خپل شتمنۍ ته خپلې ملي شتمنۍ ته ملي شتمنۍ ته پام وکړو. پوه شئ په شتمنۍ پانګه ځنګلونه زموږ یوه ملي شتمني ده. ژوي ژوندي موجودات زموږ ډېره بحري ژوي موږ ډېر ژوندي بحري ژوي پېژنو. دنده وظیفه زموږ دنده دا ده چې خپلې ملي شتمنۍ ته ډېره پاملرنه وکړو. سمه ده. ښه اوس له دې څخه وروسته کتاب کې ګور راغلي دي د لاندې پوښتنو څخه لاندې وایي د لاندې کلمو سم شکل په ګوته کړئ او بیا یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ګورئ دلته لیکلي دي راته. ګورئ لیکلي دي ځنګلونه. ګورئ ځنګلونه دا یو. دلته بیا لیکلي وسه ځنګلونه. صحیح شو. بل لیکلی دی اقتصاد. دلته داسې به درته ولیکم چې تاسو پوه شئ ورباندې. دلته لیکلی اقتصاد. صحیح شو. بل مثال لیکلی دی جوړښت. دلته لیکلی دی جوړښت. صحیح دی. بل دی ښکلي. دا به لاندې ولیکم. ښکلي دلته یې واور کړی دی. صحیح شو. او دلته یې ښکلي داسې لیکلي. اوس ګورئ دلته یې ویلي دي وایي تاسو دغه کلمې چې راکړي په دې کې صحیح کلمه په نښې کې خپلو کتابچو کې ولیکئ. ګورئ دلته لیکم ځنګلونه په ځې نه راځي غلط دی. په ځې صحیح راځي. صحیح دی ځنګلونه. بل چې اقتصاد په دس نه راځي په سین نه راځي په چی راځي په سواد راځي دا غلط دی. دا یې صحیح دی. بل جوړښت چې دی ری نه غواړي ری غواړي دا غلط دی. دا جوړښت سم دی. بل چې دی ښکلي واو نه غواړي دا غلط دی. او دا څنګه دی سم دی. پوه شئ په ګورئ ځنګلونه غلط ځنګلونه صحیح اقتصاد غلط اقتصاد صحیح جوړښت غلط جوړښت صحیح ښکلي غلط ښکلي صحیح دی. دغه دا یې صحیح بڼه دغه یې هم غلطه بڼه. تاسو به دغه ټول په خپلو کتابچو کې صحیح ولیکئ او یوه جمله به هم ورته جوړه کړئ. سمه ده. درکړل شوي لغتونه به ټول یاد کړئ او یوه جمله به هم ورته جوړه کړئ پرته له هغو جملو څخه چې ما تاسو ته جوړې کړي. سمه ده. آفرین. تر بیا هم په خدای سپارم. ښې چارې ښه وختونه.